د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ. سلامونه او وخت مو په خیر. پام وراړم د کندوز رادیو د دې ساعت مهمو وروستۍ خبرونو ته. نن دوشنبه د چنګاښ 9مه نیټه ده چې د 2025 کال د جون له 13مې نیټې سره سمون لري. روانه خبري غړي درته زه عبدالجلیل احساس وړاندې کوم. خو په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سره ټکي. په تېره یو میاشت کې د اوسپنې پټلۍ له لارې 312,000 ټنه انتقالات ترسره شوي دي. اداري مرستیال وایي د راستنېدونکو افغانانو لپاره به په 25 ولایتونو کې 15 ښارګوټي جوړ شي. له 1000 کیلو ګرامو ډیر مخدره مواد په تخار کې وسوځول شول. او اسراییلي ځواکونو د غزې په شمال کې د تخلیې امر ورکړی. اوس هم بشپړ خبرونه. په تېره یو میاشت کې د اوسپنې پټلۍ له لارې 312,000 ټنه انتقالات ترسره شوي دي. د ټولګټو چارو وزارت وایي د روان کال په تېره جوزا میاشت کې د هېواد له 3 مهمو پټلۍ لارو حیرتان، حقینې او تورغونډۍ څخه ټول 312,000 او 309 میټریک ټنه توکي لېږدول شوي دي. د وزارت د معلوماتو له مخې له یاد شمېر توکو څخه 4,809 میټریک ټنه صادرات جوړوي او پاتې نور وارداتي توکي دي چې هېواد ته را انتقال شوي دي. اداري مرستیال وایي د راستنېدونکو افغانانو لپاره به په 25 ولایتونو کې 15 ښارګوټي جوړ شي. د اسلامي امارت اداري مرستیال عبدالسلام حنفي ویلي چې ټاکل شوي د هېواد په 25 ولایتونو کې بیرته راستنېدونکو کډوالو لپاره 15 ښارګوټي جوړ شي. نوموړی دا څرګندولې پرون د هرات ولایت د اسلام قلعې بندر د کډوالو د بیرته راستنېدونکو بهیر له نږدې د سهار پر مهال وکړې. حنفي ټینګار وکړ که چیرې له پولې هاخوا د افغان کډوالو حقوق تر پښو لاندې شوي وي، اسلامي امارت به دغه موضوع په جدي ډول تعقیب کړي. له 1000 کیلو ګرامو ډیر مخدره مواد په تخار کې وسوځول شول. د تخار ولایت د امنیه قومندانۍ د مخدره موادو پر ضد د مبارزې مدیریت منصوبینو تېره 12 میاشتو کې په جلا عملیاتو کې د تخار ولایت په مرکز او 14 ولسوالۍ کې 2,992 کیلو ګرامه بېلابېلو ډول مخدره مواد له قاچاقبرانو او خرڅوونکو څخه نیولي چې وروسته د فرخار تنګي په سیمه کې وسوځول شول. د یادولو وړ ده چې په دغه مخدره موادو کې 6,992 کیلو ګرامه تریاک، 183 کیلو ګرامه چرس، 613 بوتل الکولي مشروبات، 809 ګرامه تابلیتکا، 18 کیلو ګرامه شیشه، 2 کیلو ګرامه هیروین او 204 کیلو ګرامه د چرسو تخم چې ټول د موظف پلاوي په حضور کې په بشپړ ډول له منځه یوړل شول. او وروستی خبر دا اسراییلي ځواکونو د غزې په شمالي سیمو کې میشتو فلسطینیانو ته امر کړی چې خپلې سیمې پرېږدي او له حماس سره د جګړې د پراخېدو خبرداری ورکړی دی. په ورته وخت کې د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جګړې د ژر پای ته رسېدو غوښتنه کړې او پر ورباندې ټینګار کړی دی. امنیتي سرچینو رویټرز خبري اژانس ته ویلي که جګړه نورو سیمو ته وغځېږي نو دا چاره به د حماس لخوا د نیول شوي اسرایلي بندیانو د خوشي کېدو هڅې له جدي خنډونو سره مخ کړي. دا د دې مهال مهم وروستي خبرونه. تر بیا که وختونه لویه لا عمل شه.